احمد مسعود د احمدشاه مسعود زوی 1989 کال د جولای په 10مه په پنجشیر کې زیږېدلی. نوموړی په 2014 کال په نومبر میاشت کې د مسعود بنسټ د مشر په توګه وټاکل شو. په 2019 کال کې د ډسمبر په 5مه په پنجشیر کې د خپل پلار د ځایناستي په توګه معرفي شو. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. پنجشیر ولایت کې زیږېدلی احمد مسعود په ایران کې له لومړنیو او ثانوي زده کړو وروسته د خپلو زده کړو د دوام لپاره انګلستان ته ولاړ. هغه یو کال په شاهي نظامي اکاډمۍ سنډروس کې په نظامي کورس کې تیر کړ. په 2012 کال کې د لندن په کینګز کالج کې د جنگي مطالعاتو په برخه کې د ماسټرۍ 2 کورسونه پیل کړل. هلته په نړیوال سیاست کې د ماسټرۍ سند ترلاسه کړل. د طالبانو په وړاندې مقاومت د 1400 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د افغانستان له اشغال وروسته د پنجشیر ولایت پرته احمد مسعود د افغانستان پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې پنجشیر ته ولاړ شئ او د طالبانو په وړاندې له مقاومت سره یوځای شئ. هغه په فرانسوي ورځپاڼې لارګول کې لیکلي چې غواړي په افغانستان کې د ظلم او بربریت مخه ونیسي. ویل کېږي چې پنجشیر کې د خپل حضور په 3مه ورځ د هېواد له ګوټ ګوټ څخه څه باندې 250,000 ځوانان له طالبانو سره د جګړې لپاره راټول کړي وو. له طالبانو سره سولو ته چمتو یو. په 2014 کال کې د اګست په 21مه رسنیو ته راپور ورکړ چې احمد مسعود په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د خپل پلار وینه قرباني کړه او له طالبانو سره یې سوله وکړه. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې د الله په امان.